صادق یعنی د سبا د اذان نه والا تر د ماښام د نور پرېوتلو پورې په نیت د روژې سره د دریو څیزونو نه ځان بندول دې ته روژه وایي: د خوراک نه، د څښاک نه او د جما نه، یا هغه څیزونه چې د دې درې واړو په حکم کې دي. د خوراک یا د خوراک څیزونه چې د خوراک په حکم کې دي، څښاک یعنی د څښلو څیزونه یا هغه څیزونه چې هغه د څښلو د څیزونو په حکم کې دي، او جما یا هغه څیزونه چې د جما په حکم کې دي. د دې نه ځان بندول په نیت د روژې سره دې ته روژه ویل کېږي. که یو بنده د سحر د اذان نه والا، صبح صادق نه والا تر د ماښام د نور پرېوتو پورې د دې دریو څیزونو نه او د هغې نه چې د دې په حکم کې دي ځان خو بند کو، خو نیت د روژې نو دا بیا هم روژه نه ده. نیت پکې ضروري دی چې د بنده به نیت د روژې وي. د خوراک څیزونه ښکاره دي. اوس داسې یو څیز چې هغه خوراک خو نه دی، خو یو بنده وخوړلو، لکه یو بنده کاغذ وخوړلو، کاڼی وخوړلو، لرګي وخوړلو، نو دا د خوراک څیز نه دی، خو دې سره روژه ماتېږي. اوس فرق په دې کې دا دی چې هغه څیزونه چې هغه د خوراک دي او بدن ته غذایت پکې دی، بدن ته طاقت رسي، بدن ته قوت ورکوي، یا دوی ده هغې سره د بدن اصلاح کېږي. نو که داسې څیزونه چې قصدن عمدن وخوړل چې هغه د خوراک دي، بنده پې مړېږي یا ورسره د بدن علاج کېږي، نو په دې سره به چې کله قصدن عمدن وي په بنده باندې به د دغې روژې قضا هم وي او کفاره به پې هم وي. او که نه یو داسې څیز یې وخوړو چې هغه د خوراک نه دی، لکه کاغذ یې وخوړلو، نو که کاغذ چا وخوړلو نو د کاغذ په خوړلو به د روژه ماته شي، خو صرف قضا به پې وي، کفاره به پې نه وي. یا یو بنده کاڼی وخوړلو، نو د کاڼي په خوراک سره په ده باندې صرف د روژې قضا لازمیږي، کفاره پې نشته دی. دغه شان د هغه څیزونه چې د جما په حکم کې دي، که یو بنده قصدن عمدن په روژه کې د خپلې بیبي سره جما وکړه، روژه ماته شوه او کفاره پې لازمه شوه، قضا پې هم لازمه شوه. او که یو بنده جما ونه کړه بلکې داسې کار یې وکړو چې په حکم د جما کې دی، یعنی د جما نه مخکې ښکلول یې وکړل یا هسې ورنږدې شو یا بل څه داسې عمل یې وکړو چې هغې سره په ده باندې غسل فرض شو، غسل پې واجب شو، مني ترې خارجه شوه، نو دې بنده روژه ماته شوه. اوس د دې روژې پې قضا لازم ده، کفاره پې نشته. او که جما یې وکړل نو هغې کې قضا هم ده او کفاره هم ده.